سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان حکومت د پاکستان تجارتي فشارونه ناکام کړي. رویټرز راپور کړی چې د پاکستان له لوري د پولو له پرله پسې بندېدو وروسته طالبان هڅه کوي د سوداګرۍ لپاره پر ایران او د منځنۍ اسیا پر لارو تکیه زیاته کړي څو د اسلام آباد د اقتصادي فشار څخه ځان خلاص کړي. راپور زیاتوي چې طالبان د ایران له امتیازاتو په ګټې اخیستنې سره د هند په ملاتړ د چابهار بندر له لارې ترانزیت ته مخه کوي ترڅو د پاکستان له لارې د بار د درېدلو ستونزه کمه کړي. په همدې تړاو د افغان حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي که پاکستان غواړي سوداګریزې لارې بیرته پرانیزي باید قوي او باوري تضمین ورکړي چې دا لارې به بیا هیڅ وخت نه د جګړې او نه هم د عادي حالت پر مهال بنديږي. صالح وایي د دوحې تړون د افغانستان عزت او وقار ونړاوه. د جمهوریت نظام ریاستدار ولسمشر امرالله صالح د ولسمشر اشرف غني د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې نه د پاکستان پوروړی دی او نه هم په کورنۍ ناشکرو کې شامل دی. ښاغلي صالح زیاته کړې چې د افغانستان مشروع او اساسي قانوني حکومت هڅه کوله چې سیمه په ځانګړې توګه پاکستان د تقانع کړي چې د دې مشروع دولت او حکومت په وړاندې د سیاسي جوړې نه کړي. هغه همدارنګه ویلي چې عمران خان، فیض حمید، قمر جاوید، باجوا او زلمی خلیزاد داسې یوه شبکه جوړه کړې وه چې افغانستان بې عزته کړی او طالبان واک ته ورسوي او د قطر حکومت یې ملاتړ کاوه. ښاغلی صالح وایي د دوحې کودتا چې له مخې طالبان پر افغانستان واکمن شول د افغانستان د عزت او وقار نړېدو سبب شو. هغه ویډیو چې د ولسمشر لومړي مرستیال خپره کړې پکې ولسمشر غني وایي چې نن د پاکستان د پریکړې کولو ورځ ده. که افغانستان که نه امني غواړي دا لمبې به تر خپل کوره ورسیږي. محسن نقوي وایي روان بریدونه زموږ د خلکو کار نه دی بلکې له ډیورن اخوا راستول کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د کیډیټ کالج له برید وروسته ویلي چې د ترهګریزو بریدونو تر شا له ډیورن کرښې هغې غاړې ډلې ولاړې دي او ځایي خلک په دې پیښو کې ښکیل نه دي. نوموړی له قبایلي مشرانو غوښتي چې له حکومت ملاتړ وکړي ځکه د په خبره دولت په ترهګرۍ کې هیڅ ډول معامله نه کوي. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي د جنوبي وزیرستان واڼه ته سفر کړی او هلته د څو ورځې وړاندې پر کیډیټ کالج د شوي ډلهییز برید تر پیښې وروسته له قومي مشرانو سره کتلي دي. نقوي د غونډې پر مهال ویلي چې د پاکستان اقتصاد د سمېدو پر لور روان دی او له نړیوالو شریکانو سره د هیواد اړیکې هم ښې روانې دي. هغه ټینګار کړی چې ټول وضعیت مثبت لوري ته روان دی خو ستونزه یوازې هغه خلک دي چې له ډیورن کرښې هې خوا راځي. د په وینا په اسلام آباد کې د ځانمرګ برید لپاره هم له ډیورن کرښې هې غاړې کسان راغلي وو. زموږ ځایي خلک په دې بریدونو کې نه استعمالیږي. له هغه ځایه لیږل شوي کسان دلته بریدونه کوي. افغان حکومت بیا د پاکستان دا ډول ادعاوې ردوي. لوړپوړي تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی. سرچینې طلوع نیوز ته ویلي نن شنبه د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت، امنیت او نورو مهمو مسؤلین پکې شامل دي کابل ته رارسېدلي دي. د دغه پلاوي د راتګ موخه د تاجکستان جمهوریت او افغانستان اسلامي امارت ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا یاده شوې ده. همداراز به دغه پلاوی د افغان حکومت له بیلابیلو مسؤلینو سره د کتنو ترڅنګ د راتلونکو همکاریو په اړه هم ژور بحثونه کوي. سرچینه زیاتوي د اړیکو د لویو بحثونو ترڅنګ په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت اړوند او نورو جزئي موضوعاتو هم بحثونه کیږي. تیره ورځ جمعه د تورخم او سپین بولدک له لارو 80,642 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راپور وایي پرون د اسلام کلا او ورېښمو بندرونو له لارې ایران څخه هم 191 کډوال افغانستان ته اوښتي دي. هندي کشمیر کې 33 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. الجزیرې راپور وکړه چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز سرینګر کې د پولیسو په یوه سټیشن کې د ضبط شوو چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله لږ تر لږه 7 تنه وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. سرچینه وایي پیښه پرون جمعه د شپې ناوخته د ناوګام په نوم سیمه کې رامنځته شوې ده. لومړني معلومات ښایي چې ډیری وژل شوي کسان پولیس او د عدلي طب کارکوونکي وو چې د چاودنې پر مهال د ضبط شوو چاودېدونکو توکو معاینه کوله. پولیسو د 5 ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بللی دی او امکان شته چې د مړو شمېر نور هم لوړ شي. په ورته وخت کې د کشمیر ځایي پولیسو دا پیښه ترهګریز برید نه دی بللی بلکې یوه ناوړه تخنیکي پیښه ګڼلې ده.
افغان حکومت هر ورځ 2.5 پاسپورټونه ویشي. د پاسپورټ ریاست مشر عبدالکریم حسیب ویلي چې د پاسپورټونو ویش په ټول هیواد کې عادي شوی او اوس هر ورځ تر 2.5 پورې پاسپورټونه خلکو ته ورکول کیږي. هغه وایي د بیړنیو ناروغانو او د ډیر عمر لرونکو لپاره ځانګړي اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. د هغه په وینا عادي غوښتونکي کولی شي خپل پاسپورټ په 2 ورځو کې ترلاسه کړي، خو د ناروغانو، مشرانو او لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو لپاره دا چاره لا چټکه شوې ده. مولوي حسیب وایي هیوادوال عادي پاسپورټونه په 2 ورځو کې ترلاسه کوي، خو که ناروغان وي، مشران وي او یا د لرې نه راغلي وي، موږ په 1 ساعت کې یا په 1 ورځ کې پاسپورټ ورکوو. حتی د ناروغانو لپاره موږ موټرو ته بایومیټریک سیستم وروړو. هغه زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د پاسپورټ ویش پروسه منظمه شوې او خلک په اسانۍ خپل اسناد ترلاسه کوي. د په خبره په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټ ریاستونه فعال دي او موږ په ټول افغانستان کې هر ورځ 2.5 پورې پاسپورټونه ویشو. ټرمپ ښایي پر سعودي عربستان F-15 الوتکې وپلوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره یوې هوکړې ته ورسیږي چې له مخې به یې ریاض ته د F-15 پټې جنګي الوتکو د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. بلومبرګ نیوز د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي کړي دي. راپور زیاتوي چې ټرمپ او محمد بن سلمان به د اقتصادي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره د راتلونکي سهشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. اوکراین د تیلو پر ستر روسي ټرمینل د ډرون برید کړی. اوکرایني امنیتي ځواکونه وایي چې د دې هیواد بې پیلوټ الوتکو نن شنبه د روسیې د نوروسیسک په بندري ښار کې د تیلو پر ستر ټرمینل برید کړی چې له امله تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې ټلګرام چینلونه او سیمه ییزو چارواکو په وینا برید د شش خارز په نفتي کمپلیکس شوی چې د ترانس نفت دولتي شرکت د پایپلاین شبکې مهمه برخه بلل کیږي او د روسیې د لوی صادراتي ترمینلونو له ډلې دی. د چارواکي په وینا د ترمینل ګڼ ساحلي تاسیسات زیانمن شوي دي. ریوټرز د صنعتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې له برید وروسته روسیې د ورځې په کچه شاوخوا 2.2 میلیونه بیرله نفت صادرات لنډمهالي درولي چې د نړۍ د نفتو نږدې 2% عرضه جوړوي. بل پلو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستی هم راپور ورکړی چې په بندر کې یوه ملکي کښتۍ د ډرون په دې بریدونو کې لګېدلې او 3 عمله پکې ټپیان شوي دي.